ویم بابا ته څه کې ځم سکول ته. یا بچې بار خو ډېره زیاته یخني ده او ګیر چاپېره دومره لړې دي نو تا خو ډېر ناوخته که دا ولې؟ ویم څوک هم د سکول چې کم دی 9:30 بجې اذیره ده او په 3 بجې باندې چوټي ده او یم سبا زمونږ سکول کې فنکشن دی نو هغې دپاره ځم. میس ویې چې یو ورځ مخکې راشئ چې ریلسل وکړو. یا بچې دا جامې خو دې بدلې دي سکول خو خپلې جامې ده خو تا وانه غوستې. ویم دادي سبا پارټي د سکول کې فنکشن دی نو ریلسل کوو نو زه یو ورځ مخکې ځکه ځم. په لوی الله دې سپارم بچې خو بار خو 2 قدمه سړی نشي اخیستی دومره لړه ده دومره لړه ده ته به بچې ځې څنګه؟ ویم بابا لړه خو د ستا خبر صحیح ده ویم څوک هم اوس میس هم غوښتي چې خامخا راشي. ښه بچې داسې چل وکړه چې بهر چې کومې ملګري هغوی سره ځه او د سړک غاړې غاړې ته ځه او خیال کوه چې د ګاډي ماډي دې ونه وي. ښه زویه صحیح ده بابا دعاګانو کې مې یاد ځه ساته. ځه بچې ځه خوشحاله شي ځه. یا الله جولی کې مې خیر واچي دا څنګه سکولونه شو چې 9:30 بجې زیري ده او 3 بجې چوټي ده پته نه لګي عجیبه ماحول دی نو. سپوږمۍ خو ډېر ناوخته که دا خو د پاخته ماښام شو د دې سکول چوټي به کله کېږي؟ یا الله جولی کې مې خیر واچې پېغله لور مې ده خدای ته غفور رحیم. یا الله زه بچې دې سکول ته ورپسې په مزه مزه وروکشېږم که چې ته په لاره کې چې را روانه یې کړم خدایه زړه مې درزېږي ډېرې ناوخته که کنه. یا الله خیر یا الله رحم وکړي. یا الله جولی کې مې خیر واچوې خدایه خدایه چې څه به کېږي. روپیا ګوله تاسې وارخطی ولې وروره؟ ګلالي السلام علیکم. وعلیکم سلام ولې؟ یا ګلالي دا خو د پاسه ماښام شو د سکول به ستاسو کله چوټي کېږي؟ چوټي خو زمونږ 3:30 بجې شوې ده خو دلته سکول کې کار و زه صفایانې کوم لګی یم. ولې خیر شه؟ ګلالي زما لور سپوږمۍ خو کور ته تر اوسه پورې نه ده راغلې چې څه شوه؟ نو سپوږمۍ خو یو وروره روپۍ ګله ساره داسې په دې اړخ نه راغلې نن سکول د هغه سره راغلې ده را وروره د قیامت لړې دي خفه کېږه مه چېرته ملګرو کره به ننوتي. ګلاليه د غریب سړي نه څوک خپلي او نه ملګري زما لور داسې نه ده هغه ډایرکټ سکول ته راځي څنګه ده ومنم؟ روپۍ ګله وروره قیامت لړې دي په یو لیش کې یو بل خلک نیني نو تاسو لږه مهرباني کوئ چې لور خور هم سکول ته رالېږئ نو لږ ورسره په خپله د سکول له ګېټه پورې راځئ
خو خدای به خیر کړي زړه مه وه الله به خیر کړي زه چېرته ولټوه او زه سکول کې اعلان نه کار دی زه هغه کوم ها هېڅ غم مه کوه خدای به یې پیدا کړي خو دا لږ ځای راځئ ورسره لاړه کړي سپوږمۍ ستا کوم شی ولټوم چا کره تپوس وکړم خدایه پیغله لور مې ده پیغله لور مې ده خدایه جولې کې مې خیر واچې زما چې تاړه کې راپورټ وکړمه تاسو ګورئ ګینټه موبایل کې لګي یم د یو ایس ایم ایس جواب یې رانکړو یا بچی تا ته وایم خو دې دوی به ماتې نشته یا بچی خیر مار نه یم دې چم کې مې تاسو سره نږدې کور دی ما وی زما د سپوږمۍ خو به تاسو کره نه درغلی اوهو کاکا 24 घंटे خو زه په موبایل کې لګیا یم اوسګارېږم نه نو زه ستا د لور نه څه خبر یم ما نه دی لیدې یې زما لور خو تورو تیارو غیبه کړه دا ښه شی نه دی په هغې ورځ به څه جواب کي قیامت علامي دې پرېږده دا موبایل بچي بس که ماته نصیحت یې مه کوه پته نه لګي چې په خپله به د ځوانۍ کې څه سړي کړی چې په دې اوسنو جنکو څه شوي دي بغیر د موبایل یې بل کار نه زه به چې هغه لور مې ولټوم یا الله زړه مې وچاوده شپه تېره شوه او زما د لور څه پته ونه لګېده خدایه کوم شی ولټومه کوم شی ولټومه نه خو لا ناست یې خیر شه روپۍ ګله وروره وجاړه ولې خیر شه ګلاليه هه ملا مې ماته شوه ولې لور دې پیدا نه شوه وروره ګلاليه لور مې پیدا نه شوه نو چېرته لاړه یا خدایه پاکه ګلاليه په مخبرو کې وګرځېدم خپلوانو کره لاړم نو رپورټ پرې کړو که نه یا وروره ګلاليه رپورټ په چا وکړم پولیس والا راته څه ووې پولیس والا راته ووې چې کاکا ته په لړه باندې رپورټ کې څوک دشمن دې دی په چا ګوتک دی ما وی زما خو څوک دشمن نشته نو د دې وجې خو درته ما ووې که نه چې یاره خدای باندې ادمانو چې تاسو لور خور سکول ته راځي نو لږ ورسره د سکول له ګېټه پورې راځئ اوس دغه رجاړئ ګلاليه د غریب سړي د خدای عمل شي آمین آمین لور سکول ته لاړه شي او زه لاړ شم د سبزۍ په دکان کې دم 70 روپۍ دقې لور له مې ګټلې زه څه خبر وم چې لړه به زما دشمنه کېږي او د لړو په تیارو کې به زما نه خپله لور روکېږي که ماته پته وي نو زه به ورسره د سکول ګېټه پورې راغلی وم مهرباني کوئ دقه شان ما راته ووایي چې سکول ګېټه پورې راځئ دا اوس ته جاړئ زه لاړم سکول ته او خدای دې مل شه بس الله دې خیر درکړي نو خدای دې جولې کې خیر واچوه سلام علیکم ای خلکه سوال درته کوم مینه درته کوم چې داسې قیامت لړي نو یا خو بچی په چنګچو کې لګې
یا ولګاری کوي او که زما شان غریبانانی نو د خدای د پاره خپل بچی تر سکول ګیټه پورې رسوي څنګه چې زه غرق شوم لور مې روکه شوه اوس لاسونه مروړم داسې به سبا تاسو لاسونه مروړئ